حدیث کې راغلی دی یو ورځ نبی صلی الله علیه وسلم د نرمې او ښایسته خبرې وکړلې وایي سعد رضی الله عنه د مرګ ارمان وکړو چې الله ماله مرګ راولي وایي نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې سعد دا مرګ داسې زر مه غواړه ځکه فإن حول المطلع شدیده وای دې مرګ باندې ورختل مرګ نه ښکاره کېدل دا ګوره ډېر سخت حالت دی او ډېر سخت شی دی دا مرګ چې دی دا د په انسان کې نه وچوي نه دا داسې سخت شی دی چې کله ملک الموت انسان ته ښکاره شي او د مرګ هیبت په دې انسان باندې راشي نو دا ډېر سخت حالت دی چې په دې انسان باندې راتلونکی دی او بیا نبی صلی الله علیه وسلم ویلي چې ملګرو تاسو د مرګ ارزو مه کوئ په تاسو کې غوره انسان هغه دی چې عمر یې ډېر شي او د دې انابت ډېر شي د دې عمل ډېر شي دا غوره انسان دی او په قرآن کې الله رب العالمین د مرګ هیبت ذکر کړی دی چې والتفت الساق بالساق د انسان د یو پنډۍ د بلې پنډۍ سره یو ځای شي خلکو له دا جامو وتړي خلکو له لاسونه سیده کړي چیرې لاسونه کاږه پاتې نشي او الی ربک یومئذ المساق الله وایي په دغه ورځ باندې ستا رب ته څه وخت دی ستا رب ته ورتګ دی ته به الله رب العالمین سره اوس مخ کېږي په دې ناست مجلس کې چې کوم خلک دي هر یو کس باندې دا مرګ راځي که دا زیم او که دا تیر او که ځوان دی او که بوډا دی هر یو کس باندې به دا مرګ راځي او خپل رب ته به موږ ورځو او حدیث کې راغلی دی چې کله نیک انساني حدیث د بخاري دی دا وایي قدموني قدموني ما مخکې کوي ما دې قبر ته ور مخکې کوي ما زر رسوي دې قبر ته ځکه انعامات د دپاره تیاري نیک انسان مثال داسې دی چې کله دې باندې مرګ راځي وایي کالغائب یقدم على اهله نیک انسان باندې وایي چې کله مرګ راځي وایي د دې مثال داسې دی لکه یو سړی د خپل اهل د خپلې ښځې او د خپلو بچو نه ډېر وخت غایب دی په جیل کې ډېر ټیم تېر کړی دی یا په سفر کې ډېر ټیم تېر کړی دی او دا د خپل اهل ته راروان دی خپلې ښځې ته راروان دی خپلو بچو ته نو دا به څومره خوشحالي نو چا چې په دنیا کې د پابندۍ زندگی تیره کړي نیک عمل یې کړی دا چې کله قبر ته ورځي دا داسې کالغائب یقدم على اهله لکه یو غائب انسان مسافر انسان خپل کور ته راروان دی دا به دومره خوشحالي او چې کله یو ګنهګار انساني بد انساني او دې باندې مرګ راشي او دا قبر ته وروړي دا داسې لکه یو غلامي او دا د خپل مالک نه تښتېدلی او د ده دا مالک شي دا ډېر بد اخلاقی او خلق دا غلام ونیسي او دې بد اخلاق مالک له راولي نو د دې مثال دسي او بیا د قبر زندگی نو زمونږ او ستاسې ختما یو د دغه دو حالتونو نه دي یا به هم دغه حالتي او یا به هم دغه بد حالتي خو لیکن موږ او تاسې نن غافل یو نن موږ او تاسې مرګ هېر کړی دی موږ او تاسې قبر هېر کړی دی دا هر څه موږ او ستاسې نه شیطان هېر کړي دي او په دې دنیا کې اړم زمونږ او ستاسې مخې ته زمونږ پلرونه مړه شي زمونږ ورونه مړه شي خو لیکن موږ د هغې نه عبرت وانلو عمر رضی الله عنه به ویلې وایي دا مرګ چې دی واعظ الله پوره نصیحت دی کله چې ستا په کور کې ستا پلار مړ شه ستا ورور مړ شه ستا د خاندان یو بل کس مړ شه دا تاله عبرت دی چې سبا له به په دې لاره باندې زه ورځم او ذوالقدن چې دی دا دومره سخت دی یو روایت کې راغلی دي وایي د ذوالقدن مثال داسې دی لکه په یو کرت باندې په انسان باندې د 300 تورو ګزار وشي دا دومره سخت دی دا ذوالقدن او بل حدیث کې دی چې دا دومره سخت دی لکه په یو کرت په انسان باندې د 1000 تورو ګزار وشي نو دا به څومره سخت دی د 1000 تورو ګزار په یو ټیم باندې په انسان باندې دا مرګ دومره سخت دی ذوالقدن دومره سخت دی او سخت خو به څه کوي ذوالقدن په ټیم کې شیطان راځي انسان ته او دا ته وسوسې ورچوي کله ورته وایي یهودي مړ شه کله ورته وایي نصراني مړ شه دا نور دینونو ته دا انسان رابلي په وخت د ذوالقدن کې چې په دې دین باندې مړ شه په دې باندې شیطان انسان نه پرېږدي او دغه داسې څه حالت دی چې انسان د هغه خوږو بچو نه جدا کېږي انسان د هغه خپلې ښځې نه جدا کېږي یو څه هیبت په حالت د مرګ په انسان باندې او بیا شیطان په انسان باندې خواري کوي نو په دغه ټیم کې چې د یو الله رب العالمین مدد نه وي نو انسان په دې خوله باندې کلمه هم نشي ویلی نو په دې دنیا کې د الله رب العالمین سره تعلق جوړول پکار دي چې الله رب العالمین زموږ سره په وخت د ذوالقدن کې زموږ سره مرسته وکړي کومک وکړي او الله رب العالمین دا کلمه زموږ تاسو لپاره جواب باندې راولي اخر خاتمه په ایمان کې سلف سره به د اخري خاتمه ډېر غم و نن موږ تاسو سره د اخري خاتمه سره غم نشته دی ولقد قطع خوف الخاتمه ظهور المتقين وای د سلفو د ملاګانې د نیکانو خلکو ملاګانې د آخري خاتمې یېرې ماتې کړې وې ملاګانې ول ماتې کړې وې د آخري خاتمې یېرې
چیرې په دې دنیا کې موږ لګیو دا نیک عملونه کوو دا کوو دا کوو هسې نه چې آخره خاتمه بې ایمانه نه شي او د دنیا نه بې ایمانه لاړ شو ټول نیک عمل دا بې ځایه دی